د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو دا وخت زه د پېښور پریس کلب مخې ته موجود یم چېرته چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د درنو شملو خاوندان راغلي دي. هغوی ډېرې چولي د پریس کلب مخې ته هغوی خپل مطالبات لري. دا وخت یو ورور سره موجود دی. تاسو څه مطالبات لرئ او د حکومت نه مو څه ګیلې دي او دغه تاسو چې کوم ملګري راغلي دا څومره تعداد کې دي او حکومت نه ستاسو څه ګیلې دي؟ ټولو نه اول خو وحدت نیوز ډېره شکریه چې مونږ ته راغلی، تاسو زمونږ اواز چغوئ. زمونږ مطالبات خو دغه دي چې دا هغه خلک دي چې د شپږ کلونه دی د کډوالۍ ژوند تېروي. دا وزیرستانیون دي او دا په بانی باکخیلې کمپینا کې په ټنټینا په تنبیون کې ژوند کوي. نو د شورونه مونږ ته حکومت چې کومې 20,000 منتلی دي هغه مونږ ته راکولې او زمونږ دومره ګزاره پې شوله هغې باندې. اوس د 7,000 کورنۍ نه دی دغه 20,000 منتلی چې کومې وې درتي دغه وې نه بند شوي دي. نو په دا وجه باندې مونږ په بنو کې هم احتجاجونه کړي دي. زمونږ ډي سي نار ته راجلګې شوي دي، د ډي جي پي ډي مې سره زمونږ میټینګونه شوي دي. خو دی زمونږ په خبرې باندې هېڅ قسم غور یا زمونږ هېڅ قسم داسې ریسپانس موږ ته نه دی میلاو شوی د دوی طرف نه. نو دا خل نن مجبور شئ چې دلته روغی د پېښور پریس کلب مخکې درنا ایکشن وله. نو د دغه 2-3 جایزې مطالبې دي، قانوني دي، آئیني دي. ځکه هغه چې یو خو 7,000 کورنۍ نه سیمې بندول موږ دغه به هغه غوړي بحال کول او دومه مطالبات د موږ افغانستان کې چې کوم آی ډي پیز دي هغه واپس کول غوړي پاکستان ته. او درمه مطالبه هغه د چې کوم خلک د افغانستان نه راغلي دي تر اوسه پورې اته هېڅ قسم داسې نقد پیکج نه دی میلاو شوی. موږ دغه مطالبې دي او دا موږ د حکومت ته دا مطالبه کړي چې خدای دې پوره دا غریب خلک دی دغه مسلې زر نظر حل کوي. نو که دا مسله دی حل نه کړله نو موږ هغه پرې دغه درنه دلته کښېنولې وي. مخکې هم موږ انشاءالله پلان شته. څنګه چې تاسو خبره شریکه کړه چې 7,000 کورنۍ دي چاته به چې دغه پیکج میلاوېدو د تېرو څومره مودو راسې هغه پیکج بند شوی دی او هغوی چې دی د مشکلاتو سره مخ دي؟ دا تقریبا یوه میاشت کېږي چې دی نه دغه پیکج بند شوی دی. نو دغه خلک خو غریب خلک دی، مونږ د حکومت نه نرې امداد مطالبه کوي ځکه هغه چې د 20,000 خو ډېرې کمې پیسې دي. خو به هر حال چې بیا د 20,000 موږ نه دی بندوي دا یو ظلم دی، جوتای دی. نو دغه مطالبات یې موږ بس چېرته دا مطالبات دي موږ دا ونه منل شول نو مونږ هغه پرې دلته ناست وي. او بل زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي یا په 2,000 نه زیات خلک دي اوس یا نور روان دي انشاءالله دا ټول څومره آی ډي پي دا دلته دی خپله په دا درنه کې شرکت کوي. د دوی وینا ده چې د 2,000 نه زیات کسان د شمالي وزیرستان نه راغلي دي او دلته کې هغوی درنه کوي لګیا دي د پېښور پریس کلب مخې ته. دوی غوښتنه کوي چې کومو 7,000 خاندانونو ته به د حکومت له اړخه پیکج میلاوېدو هغه پیکج بند شوی دی او دوی اوس د سختو ستونزو سره مخ دي. یو خواته دغه خلک چې دي ترهګرۍ ځپلي دي، بل خواته چې دی هلته کې ډېر زیات حالات اوس هم خراب دي او دوی وایي چې دغه 20,000 کم روپۍ ورکولې دغه هم کمې دي دغه خلکو د خرچ دپاره. په اوس خو به حکومت دغه هم بندې کړي. یو بل ورور سره موجود دی، د هغه سره به هم خبرې کوو چې تاسو څه مطالبات لرئ. یو خوا خو د افغانستان چې کوم خلک دي هغوی مطالبه ده، بل خواته دغه 7,000 خاندانونه دي. د دې نه علاوه څه مطالبات داسې لرئ چې تاسو وایئ چې حکومت له پکار دي چې په هغې باندې زر تر زره عمل وکړي او د دغه خلکو چې کوم دا مشکلات دي دغه زر تر زره حل شي؟ زمونږ فلحال کوم چې رحمت الله خبره وکړه زمونږ فلحال 3 مطالبات دي. هغه به د په تفصیل سره درته دغه وکړو وضاحت وکړو چې کوم وو. دلته یو سوال بل پورته کېږي لکه څنګه چې تا خبره وکړه چې دا دهشتګردۍ او دغه همځپلي خلک دي. اوس هم که زه دا خبره وکړه د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې هلته درنه ناسته ده چې څو ورځې مخکې د نامعلوم په نامه باندې کاري سمودین او کاري نعمان او څو داسې نور زموږ ملګري سنت داوړ، وقار داوړ، نور اسلام او دا د نامعلوم په نام شهیدان شول او تر اوسه هم هغې قاتل هم معلوم نه دی چې څوک دی. او خوا او شا 1500 کسان په دې نامه مړه شوي دي. بله خبره دا ده چې دا خلک چې د کډوالۍ ژوند تېروي دا د 8 کلونه په دې نومه تېروي چې دې راته ویل چې مونږ اپریشن کوو هلته امن راوله. امن خو نه راغی او ورسره زمونږ کورونه هم وران شول، زمونږ بازارونه وران شول. زمونږ اوس هم چې کوم د مایزر د لوړه علاقه سیمه ده دغه مکمله د کورو صفایي شوي ده، د بازارو صفایي شوي ده. هېڅ داسې مواد هلته نه دي پاتې چې ته وایي چې هغه کور هم رهوي هغه. نو دا چې مونږ د آی ډي پي ژوند چې تېروو دا په دې خاطر مونږ تېر کړی و چې د علاقې کې به امن راځي. غوښتنه دغه وه
چې اوس د آی ډي پی په ژوند کې زمونږ چې د 2000 خاندانونه کورنۍ دلته دي د آی ډي پی ژوند هم تروي تاسو هغه مرات هغه الاونس چې کم تاسو د منتلی په حساب ورکولو هغې ختمول دا خو یو جواز هم نه جوړېږي او دا جواز جوړېدو هېڅ امکان هم نشته ځکه چې دا خلک دلته پراته دي بله خبره لکه څنګه وکړه په افغانستان کې د کوم کډوال هغه هم د 8 کلنه هلته پراته دي وخت په وخت د احتجاجونه کوي وخت په وخت د غوښتنې کوي چې موږ زر تر زره پاکستان ته راستانه کوي خو هغه په عمل نه کیږي په دې اوله موږ احتجاجونه هم وکړل په دې اوله موږ په 0 پوینټ باندې چې کوم د ډیورن لاین سره کوم د موږ بارډر دی هغې سره موږ احتجاجونه وکړل هغه خلک تر اوسه پورې راواپس شوي نه دي نو دا مطالبات دي د دې غوښتنې دپاره موږ راغلي یو پرلت هم دلته پریس کلب مخې ته کېنولی دی او موږ غوښتنه کوو موږ امید لرو چې دا حمزه پلي او دا خور خلک دا بکوره خلک سره به نور زیاتی نه کیږي او که چېرته هم کېدو که زمونږ کم داسې اقدام مخکې وړاندې بتلو هغې به ذمهوار دغه پی ډي ایم وي ورسره به حکومت وي ځکه د دې ذمهواره ده چې دغه شیونه به موږ ته رسوي تاسو دلته کې تقریبا 2000 کسان راغلي څنګه چې د غرور خبرو کوم نور هم را روان دي دغه پرلت تر کومه وخته پورې به وي او آیا حکومتي چارواکو سره تاسو خبرې هم شوي دي څنګه چې تاسو ویلې چې په بنو کې هم ستاسو پرلت و دلته کې به هم پرونه داسې څوک راغلي هغوی څه وایي او را روان ستاسو لایعمل څه دی ګوره مونږ مذاکرات والا خلک یو د جرګو والا خلک یو د دې نه مونږ په شا نه ځو خو مذاکرات په عمل چې په دروغ باندې نه وي یو داسې پراډ باندې نه وي چې هغه خلکو ته دوکا ورکول وي ګوره یو ضروري خبره دغه ده دوی وایي چې دا هغه خلک دي چې د دې اډرس په نورو علاقو باندې دی یا مثال یو کس دی هغه د مایزر دی خو اډرس یې راغلی دی د امیرنشاه داسې چېرته هم پاسبل نه ده ممکنه نه ده چې زما په شناختی کې اډرس زما د مایزر مداخل وي او اچول یې د امیرنشاه د وړ و داسې خو چېرته هم نه کېږي موږ دا ورته وایو چې دا لیسټونه ستا سره پراته دي ستا سره موجود دي ځکه چې د ډیټا تا اخیستې ده د دې هیڅ جواز هم نه جوړېږي چې ته ماته وایې چې بیا ماته لیسټونه جوړ کړه هغه بیا ته 7 ډیو ته لیږه او په 7 ډیو کې بیا ویریفیکیشن راکوه بیا یې ډي سي ته لیږه هلته بیا ته بیا ویریفیکیشن کوه بیا ماته یو سینایسي راوړل دلته ته د پی ډي ایم سره جمع کړه دا یو د خلکو سره خبرې دي دا دروغجنې خبرې دي په دې باندې موږ ورته ویل چې دا د خلک نه مني ولس دا خبره نه مني موږ دا وایو چې دا هغه شی د ستا په لاس کې دی دا ته په یو ورځ کې حل کوی شي او دا په دې کې دونه کار نشته او ته یې حل کړه او دوی نه مني دوی دروغجن د مذاکرات ته موږ هېڅکله هم پام نه ورکوو او دروغجن مذاکرات موږ نه منو یو جهان من دوی وینا ده چې دوی دلته کې تر هغه پورې به پرلت وي د دې تر هغه پورې به درنه کوي دي تر کومه پورې چې د دوی مطالبات نه وي منل شوي د دې سره دا هم د دوی وینا ده چې موږ په دوکا او په فراډ باندې چې کوم دلته کې خبرې اترې د هغوی سره وشو په هغې باندې هم یقین نه ساتو ځکه چې په مختلفو ځایونو کې زموږ دغه مشرانو سره خبرې شوي دي خو چې تر څو پورې دوی وي چې موږ ته ثبوت نه راکړي ټوس لیکلي راته نه راکړي زموږ مطالبات منلو ته نه تیار تر هغه پورې به دوی دغه درنه چې دی دلته کې جاري وي اوس خو 2000 کسان دي دوی وایي چې نور کسان هم را روان دي او نور به هم د پېښور پریس کلب مخې ته چې کومه دا درنه ده دا به لویېږي